خشولا ډیره چې انکار دی وکړو خشوله ډیره چې انکار دی وکړو زما د واړه عمر کار دی وکړو خلک چې نښه ولي ګوري ورته تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دی وکړو د ټول نه وړاندې د دې څانګې مشرتابه ډېر محترم ښاغلی زړه ته راتېر چیرمین صاحب فرهاد صافي صاحب ورته اغلې میډم ثنا او ترڅنګ یې د زهر کمال صاحب هم مننه کوو او بیا د هغې ترڅنګ زمونږ ډېره محترمه اغلې خټک او د هغې ترڅنګ چې څومره ملګري دي دا پروګرام یې را جوړ کړ ما له خبرې هم ډېرې زیاتې نه راځي او بیا په تېره د اغلې فرهاد صافي صاحب او د میډم ثنا مې په مخکې خبرې کول هم لویه سینه غواړي خبریالۍ څانګه کې 4 کاله تېر کړل دلته مو د ژوند خواږه تاوده ساړه ډېر څه ولیدل موږ چې رالو زه ډېر په ډاډه سره دا خبره کوم او په ویاړ سره دا خبره کوم چې زه سیان وم ما له ولي خان پوهنتون ډېر څه راکړو دې خبریالۍ پوهنځي ډېر څه راکړو او بیا زه تېره خوشحاله په دې یم چې ما له خدای پاک بېله مبالغې په مبالغه کې دې را نه شي چې د فرهاد صافي صاحب په څېر باندې د میډم ثنا میم په څېر باندې استادان راکړه چې هغوی زما د ژوند په هر بخش او څانګه کې ما له ډېره مرسته راکړله ډېره زده کړه مې وکړه که څه هم دغه مزل نن پای ته ورسېده او شاهین بونری ډېر ښه وایي چې ژوند په مثال باندې د ریلګاډي دی څوک کوزېږي څوک خېږي فقط یادونه پاتې کېږي او یادونه د ژوند تر ټولو غټه سرمایه هم ده او لوی عذاب هم پرون دې دا مالې درې وې نن به دې تورې زلفې چېرته باد وهینه او چې روانېږي منګول راکړه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه او څنګه نری لکه لخته مور دې ړنده شه چې به تا اوبه راوړینه ستا پی ایچ ډي په اور پسې شه زه به د پلار په کور تر کمې ناسته یم که ته ډاکټر یې خدای دې مل شه که خبریال یې بې نکاح در سره ځم چې د خبریال جانان دپاره ریډیو په لاس په تناره ولاړه یم ښه کاروبار دی خو رسوا غوندې دی ښه کاروبار دی خو رسوا غوندې دی عشق د اخترونو د سودا غوندې دی دا ګل مې خوښ شو په صحرا کې خاندي دا ګل مې خوښ شو په صحرا کې خاندي نور خو بدبخته دی زما غوندې دی او راشئ زخمونه لیوني کړي تېر شي راشي زخمونه لیوني کړي تېر شي یاد دي د مني د هوا غوندې دی او رهبر سر شعر تاسو ته ډالۍ شي رهبر د وخت صابري کوږ روان دی رهبر د وخت صابري کوږ روان دی قام د موسی د وخت د غوا غوندې دی رهبر د وخت صابري کوږ روان دی قام د موسی د وخت د غوا غوندې دی دلته نور نه راځو پیغور راکوي هلکه اتم سمسټر والا دلته نور نه راځي پیغور راکوي ساقي مې خوښ نه شو ملا غوندې دی او دلته نور نه راځو پیغور راکوي ساقي مې خوښ نه شو ملا غوندې دی سعید ښه وړوکی دی دا شعر ما ته ډالۍ چې سعید ښه وړوکی دی خو ډېر ضدي دی زما نه هېر شو چې چا غوندې دی اسمان ته ګورم پړقېږي ستوري رڼا کوي ځلیږي په ما دا شپه نه سبا کېږي اوس مې په هېڅ چا نه رسېږي ظلم په خپل زړګي کوم بدرنګه شومه اخري غزل وایم بیا روانېږم چې بدرنګه شي دانش صاحب چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو باچا صاحب چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو پروت په اوسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو او ته مې لبې زه لونګ یم جانانه ته مې لبې زه لونګ یم جانانه چې لب نه وي لونګ څنګه وي داسې یم نو وي کب د اب نه بهر څنګه وي چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یې پروت په شمع پتنګ څنګه وي داسې یم نو دروند پوښتون یم خوړنګ یم دانشه تړنګ پېژنې پړنګ څنګه وي داسې یم نو کور مودان خدای مو راته لره